السلام علیکم قدرمن لیدونکي اورېدونکي ژمنه سره سمم بیا که خیر وي ولمار غوښتی دی د نبي میک پوښتنه کې دا یو ډېر قدرمن ولما دی ډېر حوصلهنوک ولما دی ډېره پویه لري ډېر استعداد لري ډېر زده کړې کړي دي د نبي میک پوښتنه کې چې په د خیس ښار کې څه روان دي څه کېږي څه به وشي آینده به د خلکو څه شی وي د نوم دی که خیر وي بېبسای ګل یې ځکه چې د سیرت مکمل داسې دی چې هر وخت سیړ وي غوسه نه وي درېمې بېبسای ګل اول خو تو ته ښه راغلاست یایم چې میک بلنه د ومنله حاضر شو ژاندای د عمر د اوږد شه خبریال صاحب زه خو همیشه خلکو په خدمت کې یم همیشه به زه دی ته معلومات ورکوم نه مننه که هر وخت یې تو خدمت خلک دلی دی روبه شما یوې پوښتنې ته دی خیس په بازور کې ده زنه نمبایۍ چې دي دغه ماړی ریټ یاوې ته وتوړو یا ماړی که خیر یا وزن یاوې ته معلوم که خو دلته چې زه قسم د ماړی داسې ډانګرې غوندې دي یعنې کامې دي دا علت څه شی دی دا ته په څه کې وینې خبریال صاحب مړی پوره دي کامې نه دي دا چې خوشتي کې از کې وزن پوره وي خو کله چې من هغه ته ورچوي تنور ته چې ورچوي هغه جیزونې په غذاب ککړې وي ځورېږي بیا چې تنرس یا ولي اتو وي وشه دومره شاید نه جوړ شي نن دې وایي انجینر خبره ونه اورېده چې دوته د کابل 10 روپۍ هستو دا بیا څه معنا وایي چې دا رقم ته 2 په کابل کې 50 روپۍ دیو خدای نه نن صاحب که خیر وي انسانون خو ځورېږي میک تو سه ماړه یا ځورېږي ځکه چې ولته چې واکیل وي چې کله پخه شي یو پوه شي خدای زړه زور دی یغه مسئول چارواکي نم هیله دغه تو چې دغه د تو څه غاور وکي که سایتاما ورلا گیا چې دای ته دا وی وکړه که کیما بلال یار ویا ځکه د مړی مریض دي دغه ته حال یار چی شای تو خبر یا صاحب ونره ځکه وچه وړاوي ته وړیاوي باندې کوي وخالکه دا بس دغه مسله به څرګه حال شي چې دوی دغه مړی ونه ځورېږي وزن پیراکو مړی چې نه ځوروي باید پورې ونه سېځي که چېرته ځورېږي خامخا به دومره وړي کېږي خبریال صاحب نو مو هیله یې چارواکو نه دغه ده چې د مړی ما ځوروئ ما یې په تکلیف وئ مونږ ته اوسې رزق ده خورو یې خیر ده که وزن یې لږ کم وي څه پروا نه لري یعنې زوروی ما قدرمن دوستونه ببسای ګل خو وینئ ډېر متخصص دی په دا شی کې ځکه د دندې څېړنه کړې ده چې دا مړی ځورېږي کني ولې کمه شوه ځکه چې دلته چې وزن مې ته ټاکلی دی یو رقم ته دی دلته چې پخه شي وبه اسکره هغه یو نومونه واړه کلچې دي وبه چې کلچه بخوره مړی به نه وي مننه کومه د خیز بازور کې د زنه لاختي دي پیزه پیراکه خیر وي ډاک دي دا څرګه په ګډه موړه دي کاکیم بل علت دی خبریال صاحب په ګډه ځکه موړه دي چې چېرته د کندور کاسې چې چېرته سړی کاسې چې بازار کې پیپسای نشي جانکوي لختي ته یې ورولي چې د کندور د کون شروع کوي لختي ته یې ور شروع کوي خامخا به یې خېټه پوره ډکېږي کازه بیا چې شکاره شي چې اوبه پور وځي بس سړک ته وخېږي سړک کې دا رقم ته روان کړی وبه چې اوبه زلو بایر وړې مننه کومه روبه شم یوې بلې پوښتنې ته دا رشکې وله چې دی خو داسې په خپل سر دی سره تښتي چې ارنګینه یې پولیس یې پکې لګولي دي لټینه یو نومونه لټینه پکې لګولي دي وبه یې چې پولیس یې لنجر اندر وله خو چې تېره شي وایي رشکهګن کې وي ټر وکړه خیر دین د تېره شي دا څه علت دی دې مسئلې زه سخت رټ په تشویش کې چولی یم خبریال صاحب چارم دې سیوا کتاب وایي چې پولیسو موټر سره وغولل نږدې وایي ورځ مې موټر بل موټر سره ټکر کړه وه سړک ته ارامه سیوا کو وایي موټر سایکل والا نه ورچولی رینجر یې رانو دغه رقم ته رشکې والا نه لوس نه وي دغسې شڼ د نه مخته شي پرته 3-4 وری موټر نه ووالو خو که په جوړوي سړی زړه په بدېږي چې خدا رشکې والا دا جیزو یو ایمانه نه 200 نفر نه بیزن چې په ورځ کې بازار کې وایي نه رشکې والا نه څوک لیسانس پیښته نه کړي نه دا وي دی چې په دغه حالات اوس ما مخته کېږه دغه ببسای ګله مخنیوی یې څرګه وکړي چې دغه لټینه یا کنټرول شي د ارنګینه یا کنټرول شي د مازال یا کنټرول شي که چېرې دا رقم ته دا لړۍ دغه سره ونه وي
کدای شي چې ډېره ګنډې سره په موتی کی با واقعي کنټرولېږي چې یوې بیټرۍ په ضد دوې بیټرۍ کې ولګوي یوه ګروپ په ضد 15 ګروپونه کې ولګوي یوه رن په ضد 4 رنونه کې ولګوي پوه شوې چې ګاڼه ګوڼه نه د امبولانس پاته کې لګېږي چې امبولانس سره تاسې راونده که چې ځکه امبولانس والا رنونه ځانو موټرو کې لګېدلي دي پوه شوې دغه رقم ته ور راجاندې مو اشارې اخې پریمونې کې ولګوي هر څه به کنټرول لاندې راشي یمو وصیه دا دغه ده چې هر څه کې ولګوئ مننه کومه ویبسای ګوله ډېر داسې یې لیدلی سره کلچېږي په ناسته دار ده کاڅه کې سادو والله خو د یو علما قدر ورپوتې وو لکه چې دا غای مانځه لوړو بیا ویله تا به لکه ته مو چوکۍ کې ته نو زه دې راولایم اوس هډه ده نه دې لیدلی چا چې اول خپل زوم دی بیا که خیر وي بل دی نه اول خو بله چوکۍ وانم و چې خو ته دا همره وزن نه دی بل زه لږ دا ګنډې تکلیف لرم بس دغه خبره ده کنه چې اوس پردې دروالایم تک شیندې کړم خپې مې درد نه لیونی یم نه راغورځم خو اوس درې ځایله نه شم ټول لیدونکو ته مخامخ مې لوړ یم ته اډیکې خوږې ګلی غوښې وله غوټه غوټه ګلی څه دي چې وا وخوره داسې بېډاک شي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي یمیک میز یه دقیقی پرا واهیلا می داغا تو چه تو سه خواهی ورد گرزدلای وی بپسای گولا پا خیر که قدرمن دوستون تا که این پیغام لاره که خیری کمره تو نباندی قدرمنو لیدونکو کله چې علما البته چې ځون علما جوړوي علما کېږي نو داسې خلکو کرا ویر شي چې تاسو قادر وپیژنئ تاسو عزت وپیژنئ دا رقم ته نه چې دا په چوکۍ کې ته نو سي ته دروالا ویو را ورکشه شلانه راول مننه وکانی من نو تمنار وخت څه دام نه پوهه ځات چې زدار خبر و چې ته په چوکۍ کې ته کې نه مو بوتروي کا زوادي تر والا وا آسا خو یلم خلق اینی کنی پتا پاڑا ده راما کدر منه تستونه که خیر وی درې مالا را ورکشه شلا خو بل چې وانه قدر منه تستونه تو څه خفه نشئ زړه که څه ته ونه داري رښتیا تو دا یاګرام نه ده نن سبا دغه علمونه داسې دي چې کادر عزت یې ورک شوی دا ګراب نه و خو ما سترګه چاخلته چې مو چې روشه خو چې لږ ته په سهولت کوي دای دا ویدوړي قدرمنه میز یې دغیزي پراو بیا چې زه ګلبشره خان سره د داسې بله ویبسایټ تو څه ته حاضرېږي یغه پران په لوی مهربانه خدای سپاره